د افغانستان زړور ځواکونو یو ځل بیا طالبانو ته سخته ماتې ورکړه. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. د ارزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شا وتمبول شو او تر 15 تنه طالب وسلوال پکې ووژل شول. د ارزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمود شاه وایي طالبانو له څلورو خواو پر دې ولسوالۍ برید وکړ چې پر شا وتمبول شول او 15 طالب وسلوال پکې ووژل شول چې 22 تنو جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي. اوس هغه وخت رارسېدلی چې طالب د زور له لارې سولې ته راوستل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي اردو ځانګړي ځواکونو عملیاتو کولو اردو ته تللی و او ویلي دي چې یرغلیز عملیات به تر هغه کچې زیاتوالی ومومي چې د طالب وسلوالو ډله د سیاست میدان کې عادلانه سولې ته غاړه کیږدي. غني ټینګار کوي چې طالبان باید په دې فکر کې ونه اوسي چې د ملي اردو پوځي الوتکې او ټانګونه بیا هم په ګاونډیو هیوادونو وپلورل شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال وایي چې طالبانو په وروستیو ورځو کې په ملکي کسانو بریدونه زیات کړي دي. له دې سره بیا د بلخ ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د ناامنۍ له زیاتوالي اندېښنه ښایي او له مرکزي حکومته غواړي چې دې ولایت ته دې پاملرنه ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ پولیسو په خبره په بلخ او ګاونډي ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي. په کندز کې هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوي دي چې پکې 3 تنه سرتیري شهیدان شوي او 3 تنه نور پوځیان پکې ژوبل شوي دي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پای ولدله. که چیرته غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما درسره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.